د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیاو پای ته رسیدو لپاره د منځګړیتوب لپاره د چین هڅې سرچینې ارزو ته وایي چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي امارت چارواکو ته ویلي چې بیجینګ غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د سرچینو په خبره د افغانستان لوري له دغه اقدامه ملاتړ کړی دی. چین باعث یک کشور برقدرت در جهان و در منطقه و در همسایگی دو کشور افغانستان و پاکستان و نسبت روابط خوبی که با هم پاکستان و افغانستان داره میتونه نقش میانجیگری را ایفا کنه و یک تضمین را هم آورده میتونه و جنگ به خاتمه هم داده میتونن. حالا که کشور چین تصمیم گرفته که به خاطر پایان دادن به این دانشگاه میان افغانستان و پاکستان به میانجیگری بپردازد، کشور چین از آنجایی که کشور تاثیرگذار و کشور ابرقدرت‌های دنیا و تاثیرگذار بر سیاست منطقه‌ای میباشد و مناسبات بسیار خوب با افغانستان و همچنین پاکستان دارد، شاید بتواند در این قسمت کمک بکند. دغه سرچینې همدارز وایي چې اسلام آباد له دغه وړاندیز سره هوکړه وکړي د ترکیه او قطر هیوادونه به هم له دغه بهیر سره یوځای شي. پاکستان هم باید تن به مذاکره بده و امیدوار هستیم که مسئله‌ای که میان افغانستان و پاکستان رخ داده هر چه سریع حل شود تا به ملت‌های منطقه آسیب نرسه و همه در یک فضای مشترک و همسایگی خوب با یکدیگر زندگی کنند. ورته مهال تازه د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د پاکستاني چارواکو سره دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له خبرو اترو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی هم د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو او پخلاینې ترویج لپاره د کابل او اسلام آباد چارواکو سره د خبرو په حال کې دی.